د نوې نعتونو او د نظمونو لپاره زموږ یوټیوب چینل خپل عقیده ضرور سبسکرایب کړئ. یاد ساتئ چې د هغې په څنګ پورې د ګنټې نشانه مو سره وویل. رحمتنا راوریږي او چد شان چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري ذل جلال په قرآن کې پسویام یادوي دریم رکن در کانو د اسلام یادوي نعمتنا برکات عالی شان چلري نعمتنا برکات عالی شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري نوافل په فرایض حسابيږي هما هر یو فرض پاویا چند بدلیږي هما هم اذکار او تسبیحات پکې زیاتېږي هما نوافل په فرایض حسابيږي هما هر یو فرض پاویا چند بدلیږي هما هم اذکار او تسبیحات پکې زیاتېږي هما همګي والا صاف دی رمضان چلري همګي والا صاف دی رمضان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا اول سي رحمت د امت ګناهګار ثانيا مغفرت د امت ګناهګار دا بخني خفر صد د امت ګناهګار دا اول سي رحمت د امت ګناهګار ثانيا مغفرت د امت ګناهګار دا بخني خفر صد د امت ګناهګار په اخر کې خلاصون د لوی نيران چلري په اخر کې خلاصون د لوی نيران چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري دا نزول د آیتونو د قرآن چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري رحمتنا راوریږي او چد شان چلري دا نزول د آیتونو د قرآن
هم بخلاص نشي دا دومره لوی بیان چلري هم بخلاص نشي دا دومره لوی بیان چلري دا نزول دا آیتونو د قرآن چلري دا نزول دا آیتونو د قرآن چلري رحمتنا